نو تاریخ د تعمیر د بیت الله چې دنیا لا پیدا نه و نو خانه کعبه د زک په شان باندې د ابو په سر باندې ګرځیدا اول تعمیر د بیت شریف ملائکو کړه د په محاذات د بیت معمور باندې او دویم وار تعمیر د بیت شریف حضرت آدم علیه السلام کړه بیا چې ونړېدل په دریم وار باندې حضرت شیش علیه السلام جوړ کړل بیا ونړېدل په طوفان نوح کې نو بیا ابراهیم علیه السلام جوړ کړل چې دلته ذکر ده بیا ونړېدل بیا جرهم قبیله چې د یمن اوسیدونکو وو د ابراهیم علیه السلام خسرګنۍ و نو د جرهم قبیله بیا جوړ کړل بیا چې ونړېدل بیا عمالقه و جوړ کړل عمالقه نو دا یو قوم دی غته ویل کېږي قوم جبارین زورور خلکو بیا یو جوړ کړل بیا چې ونړېدل نو بیا قریشو په خپل حلال او مالو باندې جوړ کړل خو لیکن کومه چنده چې دوی جمع کړي و هغه کم اسوله څومره اصلي بنا د خانه کعبه چې و دانه په جوړېدل نو ختمه بهر پر خود دیوال لاند راتاو ک نو نبی علیه السلام د ارزو وکړه چې کاینده زوندای و نو ختم بم په خانه کعبه کې داخلو مدو دروازې بور کومه یو د نن وتلو بل دی وتلو خو آینده کالته نو بیا ژوند وفا سره ونکړه نبی علیه السلام د دنیا نه رحلت وک نو د نبی علیه السلام د رحلت نه وروسته بیا عبد الله ابن زبیر برته جوړ کړل په قواعد د ابراهیم علیه السلام باندې خو چې حجاج بن یوسف راغی یغه ویل چې دا خو ته بدعت کړی دي نبی علیه السلام د شنو کړی ته جوړ کړی دا یغه بیان وکړ بیا جوړ کړل په داسې طریقه باندې چې حتیمه وایس یو دروازه ور کړل او د اخیری بنا دا اوس چې موجوده ده د شامرات بادشاہ ده بیا وروسته علماء دا فتوا ورکړه چې نور دی بس بیا دغه تعمیر نړنګيږي ځکه دینه به یو ملعبه جوړه شي ار بادشاہ چې راځي خپل نوم بکیل سره به بیا جوړي وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ كَلَّ چوچت ول ابراهيم عليه السلام بنيادنا من البيت دي بيت شريف او اسماعيل عليه السلام نو دوړو دعا کولا ربنا تقبل منا اے رب قبول کی دې موږ نه بنا دې موږ نو دینه معلومه سوال چې سړی په خپل عمل باندې غرقیږي نه ابراهيم عليه السلام د الله تعالی خلیل ده اسماعیل علیه السلام ذبیح الله ده دا دواړه د الله کور جوړي خو بیا سوال کوي چې خدای تیر نه قبول کړي موږ خو کار کوو خدای قبلي کې بکنه خپل عمل باندې تکیه نه کوي نو خپل عمل باندې بسړای غرقیږي نه چې موږ طالبي وکړل موږ درس وکړو موږ جهادونه وکړل موږ حجونه وکړل خواتم مستور دي اخیره خاتمه موږ خدای څخه کیږي الله دې موږ خواتم سالم کړي